په تحصیل مټه کې چې کوم لوډ شیډینګ دی ناروا لوډ شیډینګ ډېر زیات ذلیله شو کاروبار ته هم ډډې نه لګي موږ وایو چې په کم طرف او خلک یې تباه او برباد کړو بیلونه هم یوه په دوه راځي او بجلي په منځ کې شته دی نه چې د شپه شي او بجلي لاړه شي نو باید سرکاري پوځیان راشي او وروره ډنګ او ډنګ او ډنګ او ډنګ نو ښځې او بچي په مخه کړي او موږ یې ورسره په دې عمل کې موږ ډېر ذلیله شو بهتر څه ذلیله شو ماشي دی او دغه دی خوب نه راځي شپه شوګیر شي او ورځ چې دا نو هغه هم دغه شانتي لاړ نو دې ته خو د ټول پاکستان د خلک را روان دي ولې د د سواد سره د ظلم او زیاتی کوي بجلی نه نیټ وسره نه کسٹمر وسره نه ګرمي نو دا د دوی ډیره غټه نه نو بس هغه خیري و دغه خو دې تباہ او برباد پار رفله دې بجلی دې لوډ شیډینګ نه کلار شي په دې ګرمۍ کې په دې خلکو لګ را هم کوي دا خلک نور تنګ شو د جړال لاغل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو کتونکو حبیب الله همدرد تاسو ګورئ انډس نیوز نیټورک کتونکو دا مهال ولاړې ما د مټې په دغه پاسون چوک کې زما پر تاسو کته شي په مټه کې د 13 سلور 15 ورځو راهیسې د بجلی د لوډ شیډینګ لوجنه ځای دکانداران دغه سیمه خلک انتهایی پریشان دي هر مارکیټ تیار دی هر دکان تیار دی او دغه خلکو په وینا اغي بیلونه ورکي خپ وخت بیلونه ورکي ول بیا هم دا واب د لخوا چې کم ناروا ظلم ناروا لوډ شیډینګ دی هغه د خلکو ژوند ګران کړي هغه خلک ډیر زیات پریشان کړي دا مټه بازار کې څومره دکانداران دي مارکیټونه دي هغه خواله وزو د هغه سره خبرې اترې کوو دا غینه به تاسو کو چې آیا دغه لوډ شیډینګ د وجه نه د هغه په کاروبار څومره اثرات دي هغه د حکومت نه څه غوښتنې لري او هغه څومره پریشان دي دغه هر څه تاسو سره شریکو من سره اوسه غړې پریشانی یو غړې د بجلی نشته او ګرمي د ماشي دي مچان دي او ټول شپه ورونه خوب نور ډېر غټ تکلیف دی د بجلی نو پکاره دی دا حکومت زمونږه تاسو پریشانی هو ډیره زیاته ده د واجب د خلکو کاروبارونه هم خراب دي پریزریم بندي د وخت هم خرابېږي او ګرمي د ډیره زیاته شپې بجلی نه د ورځې بجلی نه واده موږ ته ډیر زیات تکلیف دی ټول خلکو ته تکلیف دی بجلی د لاسه څه وختره لري نو موږ انصاف پکې چې بجلی راشي کنه بجلی پکار ده موږ لپاره او عمران خان حکومت کې بجلی او د وسلو حکومت کې سره بجلی نشته چې بجلی نه نو کاروبار نشته بل خبردار چې د هر کور کې سوچو کې مریضان پراته دي د بجلی راځي چې بجلی نه هغه ته پکې چلیږي چې پکې وته چلیږي نو هغه به گزاره کیږي نو په مټ او په سواد کې بجلی مون په سترګو نه لیدل وړاندې شو دغه جنریټر دی دغه پېټرول دی ورسته ورځ شي په بر روان دی خو خیر دی د دې مټې تاسو هم اوسېدونکو کې منګ هم یو ولټیج ته وګوره بیا په مخه باندې بجلی زی او راځي بیرونه زمونه خ ټیک ټاک اخلي اخو لا دویمه خبره ده چې میټر ریډر چې راشي نو تصویر نه اخلي خو ډېر شه پیسې ورپسې راولېږي بیا به هغې پسې ځي خو کم سے کم دا کم خلک چې غلا نه کوي نو چې د خدای بجلی پوره وي او په سواد کې زما خیال دی چې د ټول پاکستان کې چې د ټول نه کم غلا کېږي هغه په سواد نو زمونږ ته ډېره بده ورځ ده دې کله وایي چې یاره د تارونه چې دي دا پخواني دي نو دا تارونه بدل کړئ موږ تاسو ته بیل درکو شپې بجلی نه ماشي مچر ډیر زیات شي دي ماشومان چیچي وبو کویانو کې خلک نشي راوخې په ټیم وبو نه بجلی نه بجلی نه ډیر زیات لوی تکلیف دی یو ټرانسفارمر دی کله چې محمود خان دلته و نو ارسه برابر و دلته چې اوس هغه نشته دی نو مسله دا ده چې ټرانسفارمر خراب شي یو هفتې نه ارسه بند پراته وي څوک یې تپوس نه کوي که دکانداران یا ټول په خپلو دکانونو کې ناست یې ونه ورځي موږ ډېر زیات پریشانه یو په پاکستان کې وای په سواد کې وای په تحصیل مټه کې چې کوم لوډ شیډینګ دی ناروا لوډ شیډینګ ډېر زیات ذلیله شو کاروبار ته هم ډډې نه لګي موږ وایو چې په کم طرف بس ته بار تم نشو تختې راغ ځین هم ځان نه خلاص کړل نو نه دلته ټینګي ګونال تتلې شو په دوه کې اریان کلیو په سوري غوس کې ور کلیو چې خدای په کم طرف دا بجلی نشته کسٹمر ټول هر سړی بس خپه پریشان او یو غربت ته ګرانی دا بل پکې دا شرم دی غویمه اخته په غویمه چې خدای په کم طرف ته وتختو بجلی خو ډېره زیاته پریشاني جوړه کړله ځکه چې زمونږ کار بند دی دې سره دویمه څلورمه پنځمه ورځ ده او بجلی درک نه لګي دا ګوره په تیاره کې ناست یو دغه حال د کار کېږي وروره نه کسټمر راځي مارکیټ ته ځکه مارکیټ تیاره پروت دی دلته سهار راځو او تر ماښامه پورې دغه شانته کې ناست یو بجلیانې نشتې او څومره خلک چې دغه دی نو بجلی نه ډېر پریشانه دی ګرمي هم ډېره زیاته ده او ماشومان هم حالت خراب دي د کورونو د بازارونو
ټول سیستم خراب دی بجلی د نو حکومت نه خدا غوښتنه لرو چې بیلونه دومره زیات راځي چې هغه زموږ د وسه باري ټیکسونه ورځ تر ورځ بړاویږي او دلته ناس خلک چې دی نو هغوی د بجلی غور نه کوي او بجلی نشته په نش بجلی کې بزرګو دغه راځي بیلونه راځي او زموږ د واري نوم باري سهار منګ راغلی و دغلته کې ناس یو هېڅوک نه راځي تیاره څوک به څه راشي څوک به موبایل سوالي څوک به سوالي موبایلو کې چارجونه نشته سړی موبایل هلې چیکي کړي چې یاره څنګه دی برابر دی نه دی نو چې یو شی بند دی نو هغه خو تش ډبی دی هغه به یې څه چیکي بجلی نشته نو موږ به څه چاره شو دې بجلی خو موږ ډېر ذلیله کړو د شپې بجلی نشته د ورځې بجلی نشته خو خدای یقین وکړه به ژوند یې ستومانه کړو زموږ ماشینان بند دي سیستم بند دی او سم دغه د حالات خراب دي د دې د وجې ځکه چې کاروبار نه وي نو بیا یې سم نه کېږي صحیح د نوي بازار څه درته تپوس کوي یو سړی تپوس نه کوي ته پوه شوې او نو عام بجلي لوډ شیډینګ دی په سواد کې لګه پریشانی څومره ده پریشانی خو دا پریشانی بالکل پکند کې نه چې بالکل تیارې تاسو وګورئ څه سنه اس په نظر نه راځي د مټي مین چوک کمرشل ایریا ده نن څلورم ورځ زموږ دلته بجلي نشته هر سیستم د رام برم اوبو سیستم نشته موټرې بندې دي اوبو موټرې بندې دي هغه کوم وړو هغه ماشین چې تنور هغه هم بندې دي نن څلورم ورځ خلکو ته تکلیف دی او څه خلک ټول ودي څه گنجای نشته چې وابره والا راځي او د دې شي تفتیش وکړي چې زموږ دکان چې دی دا په جواره کې دی تیاره ډېره زیاته پریشانی او بیټري زموږ اوس یې ختمه ده ځان تر چارج پنکه نه شو لګولی دا به بوزي وراغستې دی دا ګورم دا به بوزي و یو د لوډ شیډینګ ډېر زیات دغه متاثره کړی و نو مهرباني دي دا ایم پی ایم ان یو کې چې زموږ ته پوښتنه وکړي موږ د دې مخکې محمود له ووټ ورکړو او موږ د هغه پته مو وروړه او اوس دې پرې موږ دې سړي له ووټ ورکړل چې زموږ ته پوښتنه وکړي چې موږ میراث وروړه د سهار نه راغلو خلک دا موبایل راوړي د موبایل د خلکو پرتی دي او د سهار نه خلک کورونو ته نه ځي زی ګنټه پسې تماشې کې بجلي راغله کنه دا موږ وایي بجلي نشته اسمار خراب دی کله وایي لین خراب دی کله وایي دغه خراب دی د بجلي څه قسم د راتلو څه اندازه نشته پریشانی څومره ده پریشانی خو دومره ده چې حد نشته کاروباریان هسې ناستې نو ټول ورځ سهار وته نه چې کور کوي چټي کول چې داسې ویلو چې بجلي نه درځي کور ته ځئ نو نه د کور کړو نه د بازار کړو بجلی خدار د ما دغه ته چې کې ما کې تک تور تیاره ده دا زمون موجوده کم چې کمرانان ناغلي دا د غو ډیر زیات کمې ده او د غو ناکامي ده دا دوی مدله مروز د نشته بجلی زماره کپلو ته وګورم ما ساره غوستې ته کې سپینې شوې بل په کاروبار باندې ډیر زیات اثر پرې باسل دی د پی ټی آی حکومت چې نو بجلی پټاپ و په مټه کې چې د پی ټی آی حکومت اوس هم په صوبه کې دی خو واکداران نور دي چې شی د واکداران نور وې کنه نو دا چې د پی ټی آی په حکومت کې دلته په صوبه کې خپ پټاپ بجلی و او چې واکداران اوس نور د مرکزی حکومت موږ دا خواست کوو چې دا بجلی دی دا سمه لار سے تکلیف دے د اوبو تکلیف دے د خوب تکلیف دے سړی دا سړی مزدوري کې ثابت روان یا چې ودی شي نو دوه بجلی دکان ته ټول خالی دی بجلی درې مسلورم ورځ د چې بجلی نشته دی وبم نه موږ ته مسلې سیوا ټول موټر چې لګي جو راځي چې نه نو بیا مسلې چې بجلی نه نو بیا خو کم نه راځي دکان خالی دی یقین په خدای وکړه چې وارم جاړي او موږ هم جاړو او دغه زموږ حکومت ته او دغه زموږ مشران دي نو اخر موږ څه چلو نو موږ له هم سبا د خلکو له هم د مشران له هم دا پکار دي چې په دې باندې خو څنګه ورو کېږي او له هر طرف نه را پسې یو منګي زور وکړه قسم مې په خدای کا بیګامي صرف سحر می شمس کله کنه دومره د خدای غریب موضوع راځي مدارشه مدغه می دا غاډي لګول او د رزق لرک مې نه لګي او باغې با وجود باندې ورور را پته هر شی را پته بڑاو کړي کرانی را پته بڑاو کړي دي هر شی را پته بڑاو کړي مخلوق ته کوم تکلیف ته نو څوک د شته چې आवाजو کې تیار ده بلدي نو د تکلیف ته خپل تکلیف هم نشي ویل او دا وخت او کمران له پکار دي چې دا خو د سکی کنه هغه خو یې نه کنه پکار در چې هغه مطلب دا چې خلک ورته کوي انصاف بس لکه بیل خو خلک ورکوي کنه بیل ورکوي ډېر غټ مراد دي صحیح ده چې سکند پکې مونږ نه لګي چې کم لګي تکلیف او دا هغه مسله حل شي د خلکو جی کتون کو څنګه تاسو دغه خلکو دغه فریادونه واورېدو دغه دکاندارانو په وینا په مټه بازار کې د غیر اعلانیه لوډ شیډینګ د وجې نه یوازې دکانداران متاثر دي بلکې هغه دا وایي چې یعنی کم ګیراک ته دغه یا کم چې بجلی استعمال والا دکانداران دي هغه هم ډېر زیات فریادونه کوي د حکومت څخه غواړي چې دغه بدې ورځې او دغه لوډ شیډینګ لپاره هغه سنه حکمت عملي وکړي دغه خلکو په پریشانو کې کمی راولي او دغه خلکو ته
ریلیف ورکړي. همداري سره خپل قربا حبیب الله همدرد او کیمرامین امان الله خان ته ورکړي اجازت. تلوي الله په امان.